پر پاکستاني پوځ د طالبانو خونړی ځانمرګي برید 10 پوځیان یې غځولي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ښکاري چې ټي ټي پي تورخم کې د وژل شوو طالبانو غچ له پاکستاني پوځیانو اخلي. چترال کې د لسګونه پوځیانو له وژلو او اسیر کولو وروسته یې په بنو کې د پاکستاني پوځیانو پر کاروان ځانمرګي برید شوی. له خیبر پښتونخوا څخه باوري سرچینو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته وویل چې پنجشنبه د وږي په 14مه ماسپښین د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پاکستاني پوځیانو پر کاروان ځانمرګي برید شوی چې له امله یې پوځ ته درنه شوبله اوښتې ده. د ټي ټي پي باوري سرچینې وایي چې یاد برید کې 10 پاکستاني پوځیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. دا مهال پوځ په بنو کې په عملیاتو بوخت دی او د بنو په ځینو سیمو کې له تېرو 2 ورځو راهیسې ګرځبندیز لګولی دی. سرچینې زیاته کړې چې د پاکستاني پوځیانو لخوا سیمه کلابنده شوې او د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته. یوې بلې سرچینې افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې پیښه د بنو د بکاخیلو په تحصیل یا علاقهدارۍ کې رامنځته شوې ده چې د 6 پوځیانو په ګډون یو ملکي وګړی پکې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. سرچینه زیاتوي چې ځانمرګي بریدګر له چاودېدونکو توکو ډک موټر ته د پاکستاني پوځیانو کاروان تر څیرمه چاودنه ورکړې ده. یاده دې وي چې د تېرو 2 ورځو راهیسې ټي ټي پي په چترال کې خونړي عملیات شروع کړي چې له امله یې ډېر شمېر پاکستاني پوځیان وژل شوي او تسلیم شوي دي. تحریک طالبان پاکستان په یاد هیواد کې د نورو سترو بریدونو خبرداری هم ورکړی دی. شنونکي وایي د طالبانو ټي ټي پي نوي اړیکو ته په کتو ښایي چې نننی ځانمرګي برید تورخم کې د طالبانو د وژلو په غچ کې شوي وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.